السلام علیکم ملګرو د هر څه نه مخکې ټول افغانستان ملت ته مبارک شه، ټول افغانستان ته مبارک شه چې درواغلی چې دا ډېر یو بهترین میچ افغانستان ټیم وګټو. څومره چې د افغانستان نن تعریف وکړو د بیټینګ کې، په بالینګ کې، په فیلډینګ کې، نو هماغه شان وشو. خو موږ ویل چې حشمت الله شاهدي اوټ اف فورم دی، هغه هم فورم ته راغی، رحمت شاه هم فورم ته راغی او د حق فاروقي په دې باندې دوستانو موږ تاسو سره ویډیو شریک کړی و چې جنایي وکټ چې کومه ده هغه د سپینرانو دپاره جوړه ده. سپین بالینګ په ډېر زیات بهترین کېږي. هماغه وه چې نور احمد په ډېر بهترین بالینګ وکړو، درې اهم وکټ د پاکستان وغورځول. پاکستان دا کم سکور چې نن کړی که دغه وکټ ته موږ وګورو دغه سکور د پاکستان لږ کم ښکارېدل، ځکه چې افغانستان په اتو وکټو سره پاکستان ته ماتې ورکړه. نور احمد بیا په ډېر په زړه پورې بالینګ کړی دی. موږ ویل چې فضل حق فاروقي کېني نور احمد واخلي، هماغه وه چې نور احمد یې واخیستو، ډېر ښه ثابت شو. نور احمد ټولو بالرانو د افغانستان بهترین بالینګ کړی، دغه 282 هدف، ډېر غټ هدف افغانستان دپاره. دا داسې ولکه مطلب افغانستان دپاره 100 هدف یا 350 هدف یا دومره غټ هدف په چینی وکټ باندې دویم بیټینګ چیس کول، دویم بیټینګ کول، سکور چیس کول، دا ډېر سخت کار دی. خو د دې مین وجه د رحمان الله ګربز او د ابراهیم ځدران 100 کور کوم پارتنرشپ چې دغه مین وجه وه چې هلته هغې مطلب سیټینګ وکړو، هر څه برابر شو، مطلب سټارټ ورته ښه واخیستو. نو وروستو بیټسمینانو ته بیا پرشر نه و. همدغه وه چې رحمت شاه پکې 78 وکړل، حشمت الله شاهدي پکې 48 وکړل، آوټ اف فورم بیټسمین بېرته فورم ته راغی او دې دواړو هم ښکلی پارتنرشپ وکړو. رحمت شاه پکې 78 وکړل، ابراهیم ځدران پکې 78 وکړل، 15 ګربز وکړه، 48 کیپټن حشمت الله شاهدي ناټ آوټ رحمت شاه او حشمت الله شاهدي بهترین پرفارمنس شو. که افغانستان ټیم تر هغه پاکستان ټیم کم ځای کې شو. نو دا کانسټیبل ته ښکار اوسو چې افغانستان ټیم د 10 نمبر نه 8 نمبر ته راغی، پاکستان ټیم په هماغه 5 باندې ولاړ دی. دواړو ټیمونو 5 میچونه کړي دي، 2 میچونه ګټلي دي، 3 میچونه بایللي دي. افغانستان هم 100 پوینټونه شو، پاکستان هم 100 پوینټونه شو. پاکستان دواړو ته چانس شته چې بقایا میچونه وګټي نو سیم فاینل ته بالکل کوالیفای کولی شي. خو بقایا ټول میچونه ګټل پکار دي، ځکه چې دغه بقایا میچونه وګټي نو تقریبا 2 پوینټ به د پاکستان شي، افغانستان بشي او مخکې سیم فاینل ته لار پیدا کولی شي. نو زموږ طرف ټول افغانستان ملت ته، ټول افغانستان ته ډېر مبارک شه دغه سترې بریا. په تاریخ کې اول ځل باندې افغانستان پاکستان ته شکست ورکړو په ورلډ کپ، هغه هم په ورلډ کپ کې، او په اول ځل باندې افغانستان د پاکستان نه ODI میچ یعنې ون ډے میچ یعنې 50 اوورز میچ کم و هغه وګټو. نو افغانستان ویل پلیډ افغانستان ټیم لپاره بالینګ کې، په بیټینګ کې، په فیلډینګ کې، او خاص کر ګربز او ابراهیم ځدران چې کوم سټارټ واغستو دغه یو بهترین سټارټ و د افغانستان لپاره چې افغانستان له میچ وګټو او حشمت الله شاهدي او رحمت شاه چې کوم پارتنرشپ وکړو په اخر کې دا هم د ستایلو وړ دی. یعنې څومره چې افغانستان ټیم نن تعریف وکړو دغه بیټینګ د بالینګ هغه به کم وي. نو ټول ملت ته، ټول افغانستان ته مبارک شه دغه غټې بریا چې پاکستان ته ماتې ورکړه. د انګلینډ نه پس چې انګلینډ ته ماتې ورکړې وه، پاکستان ته ورکړه. افغانستان کولی شي چې بقایا 4 میچونه پاتې دي هغې کې یو ټیم 2 ته ماتې ورکولی شي او مخکې سیم فاینل ته لار پیدا کولی شي. پاکستان ټیم ته هم چانس شته چې بقایا 4 میچونو کې 2 ټیمونو ته 3 ټیمونو ته ماتې ورکړي او مخکې سیم فاینل ته لاره پیدا کړي. تاسو هم را سره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او نور ملګرو سره شیر کړئ چې پاکستان چې کوم غټ هدف افغانستان ته ورکړی 284 نن د پاکستان بالینګ ونه چې د پاکستان بالینګ خراب شو، څه وجه وه افغانستان دغه سکور چیز کړ. خپل رایه ضرور موږ سره په کمنټ کې شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ او زموږ دغه ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. نور ښه وخت لرئ. د الله په امان.